رسول علیہ السلام یې جهاد ته لاړو، دې ته جهاد د بني مستلق یا د مریسع جهاد ویلې. دې جهاد ته چې لاړو منافقین ډېر ول په دې جهاد کې، منافقین هم ډېر تللي ول. داسې نه چې د جهاد په سنګر کې ټول خلک مخلص وي، خیر رسول الله په قطار کې چې منافقین ول دلته خو خوښ کړه. دې په دغه زمانه کې چې جاسوسان کفري نړۍ ډېر غواړي چې په جهادي ډلو کې ډېر رشد وکړي. نو طالبان ورونو هغه راغی څه ورته وایي، نبي علیه السلام چې جهاد ته لاړو، عایشه رضی الله عنها وایي، د حدیث بخاري نقل کړی، عایشه رضی الله عنها وایي زه نبي علیه السلام چې جهاد ته تله پچه یې واچوله. په هره غزا کې به چې رسول الله جهاد ته تله، رسول الله ځان سره ښځې بولې، نو بس دما دا ورې پچه ووتله. نو هودج ورته وایي دا یو قسم شی ده، په هغه باندې به ښځه کیني. که تاسې لیدلي مخکې به دغه ناوېګانې به په اوښ بار کړي وه، وړه کوټه به په اوښ باندې ورته جوړه وه، په دې کې به زه کېناستلم، دستي به دې کې به چې کېناستلم دا به په اوښ باندې کېښودل. اوښ به چې چوسو هغه به یې راکته که له اوښ نه اتي به زه ترې راکته سوم، خو بدن نه وړه وم، یعنې وزن مې ډېر نه و. نو دې رسول علیه السلام سره لاړو، جهاد ته لاړلو، جهاد د بني مستلق ختم سو، بیرته صحابه مدینې منورې ته روانېدلو. چې په لاره راتلو نو زه قضای حاجت ته لاړلم. قضای حاجت ته چې لاړلم، عربو کې طالبانو بیت الخلا وی نه وي، د دشتو خلک ول، که نه بدوان ول. د بدوي ژوند دا د طالبانو بدوي ژوند کې بس لمن په سر راواړوه، که نه دا د حضاري ژوند ده، د پرمختګ ژوند د طالبانو ورونو چې. نو هغه ته چې بیرته را روان سولو، وایي لاره روان سوي نه یو، زه قضای حاجت ته لاړم، چې بیرته راغللم نو غاړکۍ مې نه وه، غورځېدلې وه. نو بیرته روانه سوم، غاړکۍ پسې لاړلم، لټولم یې لټولم یې. نو زه پوه سوی نه وم، شپه وه تیاره. دلته رسول صلی الله علیه وسلم اعلان کړی و چې بار که یلتي ځو، یلتي د شپې دا ټول کاروان، هلته خو به ګرمي ډېره وه که نه، د شپې په اخر کې به مزل شروع کېده، یا به سهار چې تلمر څرکه را کوله، هلته به یې خیمې ولګولې، استي به یې واړو. نو په لاره باندې وي چې را روان سومه، نو د قافله داسې تللې وله، قافله چې تللې وله، زه چې راغللم نو هغه صحابه و چې د ما هودج به یې بارو په اوښه باندې، هغوی فکر کړي چې دا سپه کې لکه زم سپکه ومه وزن، فکر یې کړی چې لکه اوښه روانه کړې وه. زه چې راغللم نو دلته انتظار پاتې شوم چې هېڅ هم نشته ده. نو ما ویلي که اوس ورځې لاره در نه غلطېږي، تیاره ده. نو هوښیار سړی دا ده چې ورک شي طالبانو همغږي کې باید کښېني، ځکه چا نه چې ورک یې هغه غږي ته خامخا راځي، او که ته له دې ځای نه ورک سي نو هغه به بیا تا چېرې پیدا کړي. ګوره د هوښیار سړي دا دلته چې کېناسته، چې کېناستلمه چې خوب را باندې راغلی و. د نبي صلی الله علیه وسلم عادت ته و چې د قافله به چې وه د اوښانو، هغې نه به اخر ته یو سړی شاته پرېښوده چې ته بیا قافلې پسې شاته راسه، چې پاتې نه. نو چې کتل مې، زه لږ ویده سوی وم طالبانو ورونو. صفوان ابن معطل الزکواني البدري یو صحابي و رضی الله عنه، ویده یې داسې په اوښه باندې روان ده، داسې تور غوندې چې ورته ښکارېږي، لږ لږ د تېراغه سوې رڼا سوې غوندې ده، چې ورته ښکاره سوي چې نږدې راغی، چې زه یې ولیدلم طالبانو، ویې پېژندلم. زه لا هم نه یم پوه سوې، ده چې داسې ویلې انا لله و انا الیه راجعون، چې دا خو د رسول الله ښځه د عایشه رضی الله عنها د ام المؤمنین دا ولې انا لله ویلې، هېڅ مو بله خبره هم نه ده کړې طالبانو. دې اوښه چو کړله، او د دې اوښې په دې پښه باندې رسې، هغه کې خو ماته راپورته سه، په اوښه باندې زه راسپاره کړم. قافله خو مخ ته تللې وه، کوم چې کې یې چاړولي وو، زه یې ورپسې راورسولم. چې راویې رسولمه نو دلته طالبانو ورونو خلکو زتي په ایس کې شروع کړې ده چې دا خو عایشې رضی الله عنها د صفوان ابن معطل دې طالبانو د میدان ګرمو. زه پوه نه یم، عایشه رضی الله عنها وایي خبره نه یم. مدینې ته چې ورسېدلو، مدینې منورې ته، نو دلته په مدینه منوره کې لږ وخت زه مریضه سومه، خو د مرض نه نوې را جوړه سوم، ډېر وخت وتلی، تقریبا میاشته چې پوره کېږي چې دا مدینې ته راغلو. نو شپه ده، زه یم او مصطح ابن اوتاته، دا یوه ښځه د طالبانو ام مصطح ورته وایي، دا د زه یم. عربو کې ما مخکې درته ویلي قضای حاجت ته به د شپې وتل، اوس هم افغانستان کې همداسې ده. زه یو سفر ته تللی یم، ولایت نه درته ښیم، تشناپونه نه وو طالبانو، په د شپې به دې که چېرته کمینونه ونیو، ورځې زمینه نه مساعده کېدله، که دا دنیا داسې جوړه ده. الله دې رحم وکړي طالبانو. داسې بیا ما ته وایي چې موږ کوچان نه یو، ما ولید افغانستان ټول کوچای ده طالبانو، تر اوسه پورې هم کوچای ده. نو هغه چې د شپې لاړو ووته ورسره، نو
ښځه طالبانو راز نشي ساتلی، ډېر فکر مو طالبانو رازونه ښځو سره مه شریکوئ. بعض انسانان هم امام مثنوي وایي راز چې له دوه سړی نه یې خواته سو طالبانو هغه ضایع کېږي. د ښځې ترې چې خبر د راز وکړی په زړه بوجي چې وی نه وایي طالبانو لکه بارود غوندې چوي. نو مستح ابن ام مستح ورته ویلې یوه ښځه وه، نو د ام مستح او عایشه رضی الله عنها سره راګش ته ووتلې، او د ام مستح پښه په ټیکري کې بنده سوله. نو هغه نږدې غورځېدلی وه، ټوکر یې وخوړی. نو څه ویلې تعس مستح، هلاک چې مستح خپل زوی کوي. زوی هم طالبانو بدري صحابي ده، هغه صحابه چې په بدر جهاد کې شرکت کړی وو. نو طالبانو ورونو ډېر دسې په صحابو کې عزتمند خلک ول، ځکه د اسلام اوله معرکه وه او د وخت لوی فرعونیان پکې مات سوي ول. دې ویلې تعس مستح، هلاک سي مستحه، مور یې ویلې. ښځې خو چې زړه کې کومه خبرې، اصل کې دا مستح هم په دې متهمینو انسانانو کې و. دا خبره دم ډېره کوله چې عایشې رضی الله عنها د هغه سره نعوذ بالله زنا کړې ده. دا زوی هم پکې و، نو د مورې زوی ته زړه ډک و او غوښتل یې چې دا خبره عایشې رضی الله عنها ته وکړي. نو پښه یې په ټیکري کې بنده سوې تعس مستح. نو دې ورته ویلې چې مستح ته ولې کې راکړې، هغه بدري صحابي ده. دومره ښه ټولنه طالبانو رسول الله سلام جوړه کړې وله. نن عصر کې خو چې د یو چا غیبت شروع کې ټول په دې شروع شي چې بلکل د نه سړي زوی ده او د وابي ده او د هغه ده او دغه ده. هلته داسې ښه ټولنه جوړه وه چې عایشه رضی الله عنها ته د دې مور وایي تعس مستح، هغه ورته وایي ما خیرا ولې ورته کوې، هغه یو بدري صحابي ده. هغې ورته ویلې یا هنتا ای قمقلې ته خبره نه یې؟ وي نه ولې څه خبر ده؟ وي تا باندې تهمت د زنا لګېدلی او والذي تولى كبره ابي بن سلول یې غټ هغه ده. نور منافقین د مدینې پکې دي او د ما زوی مستح ابن وساسم پکې ده. عایشه رضی الله عنها وایي یو ورځ طالبانو مدینه منوره کې هغه ورته ورته وایي د ماښام جمع ولا که د ماخوستان جمع ولا روزه وه طالبانو. نو د مدینې منورې یو امام د حذیفي الله دې ژوندی لري مشر سړی د طالبانو. نو دا آیتونه د منافقینو یې ویلې مدینې ته نه چې کوم منافقونه ول. سورت انفال کې د منافقینو آیتونه څه راځي. نو زه باندې ولاړم دومره خوند یې راکاو طالبانو ورونو که نه، لکه دی داسې هغوی خو ټول علما هم دي بیا د قرآن یې داسې ویلې طالبانو لکه سړی چې خیال کې داسې راسي چې هغه زمانه وي او رسول صلی الله علیه وسلم مدینه کې وي او منافقین خپل منافقتونه کوي. دومره خوند یې راکړی طالبانو بیخي مې له یاده نه وځي، دومره خوند یې کوو. کله کله عمر کې طالبانو داسې یوه خاطره سړي ته پاتې کېږي. مستح ابن وساسه چې عایشې رضی الله عنها دا خبر چې واورېدله نو نوې مرض نه را جوړه سوې وله بېرته مریضه سوله، ځکه دا خو ډېر لوی درد. کور ته لاړله، مور نه یې پوښتنه وکړله، وي مورې دا څنګه چل ده؟ هغې یې ورته ویلې لورې ته مه خوا، مور یې هم نه ورته ویلي. نه نبي علیه السلام ته چې کور ته راغله رسول الله ته ویلې وي ما ته اجازه وکړه زه د پلار کره ځم. نو رسول علیه السلام ورته اجازه وکړله، وی لاړه سه. نو ابوبکر صدیق صاحب په بام باندې تلاوت کو، بعضې روایتونو کې راځي خپلې مور ته چې دا خبره وکړله دتي هغه ورته ویلې چې و دا رښتیا ده، خو خیر ته خوا به دومه د دنیا عادت داسې ده کله چې یو سړی وي یوه ښځه ولري او هغه ډېره ورته ګرانې نورې ښځې داسې کوي تهمتونه پرې لګوي چې محبت یې له زړه نه لرې کړي. لنډې دا طالبانو ورونو وي ټوله شپه مې عایشه رضی الله عنها وایي خوب ونه کړ، مرض مې نور هم راډېر سو، سهر پورې مې زړل. رسول صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه راوغوښته او اسامه بن زید یې راوغوښته. د وحی ډېره وځنډېدله، دوی دواړه یو پوښتنه وکړله چې عایشه رضی الله عنها یې تاسې په فکر څنګه ښځه ده؟ طالبانو ورونو سید قطب دلته یوه ډېره علمي خبر کړې. علي رضی الله عنه چې و چونکې د نبي علیه السلام سره قومي جوړښت په قومي مسایلو کې سړی یو فیصله کوي، یو سړی چې پردی وي قومي دیني او محبت سره لري هغه بیا بل. نو علي رضی الله عنه خو نبي علیه السلام ته داسې مشوره ورکړله وی د الله رسوله تا ته خو ښځې ډېرې دي کمې خو نه دي درته که نه. هغه پوښتنه ترېنه وکړه ده داسې جواب ورکړ. نو طالبانو ورونو دلته علما وایي چې د عایشې رضی الله عنها او د علي رضی الله عنه په مابین کې چې کومه زړه بدوالی راغلی طالبانو له دې نه شروع لکه داسې نازک حالت کې چې تا نه چا مشوره وغوښتله دا بیا داسې مشوره ورکړې وای هغه ورته ویلې تا ته خو ښځې ډېرې دي. نو هغه ورته ویلې اسامه بن زید نه چې پوښتنه وکړه هغه ورته ویلې چې دا پاکه ښځه ده بلکل هېڅ هغه نشته ده پکې. بیا طالبانو ورونو سپي رسول صلی الله علیه وسلم بریره راوغوښتله، بریرې ته یې ویلې وی د رسول الله عایشې رضی الله عنها مینځه و هغې ته یې ویلې وي دا څنګه ده؟ هغې ورته ویلې
وی دا وړه جلۍ ده ځکه طالبانو 9 کلنه واده سوې وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې وفات شو د دې عمر 18 کاله و. ډېر لږ عمر طالبانو د رسول الله سره تېر کړی. بیا په 14 کاله عمر کې وفات شوې. نو بیخي ډېر لږ عمر ده. 14 کاله د انشاءالله عمر چې وفات شوې. نو څومره امت ته طالبانو خیر رسېدلی. نو هغه ورته ویلې څه ورته وایي د بریرې وي دا وړه جلۍ ده وی کله وړه لامده کي چې ویده سوي نو کورنۍ د میږې بچی راغلي یا وړۍ چلتي چې هغه یې خوړلي په دې نه پوهېږي وایي. نو دا افترا ده، دروغ ده. نو طالبانو دعوت او د اسلام سره مقابله کول د الله عز وجل دا عادت ته سړی د ستړو سره مخ کړي. ښه ډېرو ستړو سره مطلب یې دا وي چې دردونو سره اخته سي، پوخ سي طالبان ورونو. هېڅ نبي او هېڅ داعي تنا چې د افغانستان هغه داعي چې بله ورځ مې درته یاد کړو که نه سید جمال الدین الافغان رحمه الله طالبانو دا نږدې وخت کې چې کوم داعي تېر سوی همدغه افغانانو له دې وطن نه شړلی. دا څومره لوی ده چې سړی خپل وطن پرېږدي. بیا هماغه سید جمال الدین افغان چې هلته مړ کېږي د کابل پوهنتون ته یې اوس هډوکې راوړي چې دلته یې دفن کا، هډوکې راوړه چې قبر یې دلته. دا طالبانو انسانانو عادتونه دي. دې طالبانو رسول علیه السلام مسجد نبوي ته لاړه. هلته صحابه راوغوښتل تقریر ورته وکړو چې داسې پېښه سوې نو تاسې له ما سره نصرت وکئ منافقین. نو دلته طالبانو سعد ابن معاذ نومېده یو صحابي و انصاري و. هغه ډېر په جذبه باندې سو. ویې د الله رسوله که چا د مونږ له اوسیانو او له خزرجانو نه ده زه به یې سر په توره باندې ووهم. دلته طالبانو عربو کې د قومي جوړښتونه ډېر ژورې ریښې درلودې. رسول علیه السلام نوي دوی له قوم پرستۍ نه راویستلي ول. سعد ابن معاذ چې دا خبره وکړه یو ډېر ښه صحابي و د قوم مشر هم و، سعد ابن عباده نومېده. دی د هغه په مقابل کې راجګ سوی که د موږ د قوم نه یې ولا کوي څه مه کوو. نو دلته طالبانو بل صحابي راجګ سو اسید ابن حضیر نومېده رضی الله عنه. نو هغه طالبانو د سعد ابن معاذ دنګه وکړه د سعد ابن عباده باندې هغه وکړه دا و چې بیرته قوم پرستۍ راوپارېږي. د صحابه په دې موضوع کې قومیت ته لاړه. رسول علیه السلام دوی بیرته په قرار کړل. نور هم ډېر خوابدی سو. هغه ته راغی څه ورته وایي وی سعد ابن عباده ښه سړی و خو دلته هغه ننګ پې باندې غالب سو. طالبانو هغه د جاهلیت ننګ بیرته پې باندې راغی. دې طالبانو ورونو رسول صلی الله علیه وسلم هم سخت خفه و. عایشه رضی الله عنها وایي بیخي مې خوب ونه کړ 2 شپې او نه مې اوښکې درېدلې. یو ورځ وایي زه ناسته وم چې یوه ښځه راغله مونږ کور ته. نو هغه ښځه چې راغلله هغه هم وایي کېناستله. ما زړل د انصارۍ ښځې هم له ما سره ژړا شروع کړه. په دا غم کې شرکت را سره وکړ. او عایشه رضی الله عنها وایي چې د مجلس کې ناست و چې رسول صلی الله علیه وسلم هم راغی. نو هغه وایي ما ته ویلې چې عایشې تر اوسه پورې ما ته خبر کړې نه وه، صرف به چې مجلس ته راننوت مخکې به یې ما ته سلام کو، د دې نه وروسته یې ما ته سلام نه کو. داسې به یې ویلې السلام علیکم څنګه یی، مخکې به یې ما ته ویلې څنګه یی داسې سلام به یې کو. نور زه نه یم پې باندې پوه سوې. نو چې کېناستو ما ته یې ویلې همدغه مجلس کې چې ما زړل ښځه راغلله رسول علیه السلام هم راغی کېناست. ما ته یې ویلې ای عایشې ما ته داسې خبر را رسېدلې چې تا داسې کړي دي، که دې دا ګناه کړي الله ته توبه وباسه. وایي د دې ما هغه لږ ودرېدلې ده، اوښکې مې لږ ودرېدلې. لږ وخت وتلی نه و طالبانو ورونو چې رسول صلی الله علیه وسلم دې مجلس کې ناست و چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې یوه میاشت بعد وحی را نازله سوله. وحی چې تر نه پورته سوله ما ته یې غږ وکړه عایشې وبشري خوشحاله سه. نو مور مې وایي راته ویلي پلار مې راته ویلي چې ورجګ سه د رسول علیه السلام یعنې لاسونو پښې مچو کړه. ما ورته ویلې نه زه د الله شکرګزاري کوم. رسول علیه السلام هم د ما په حال کې شکمن وو او نه هغه کوله زه د الله شکرګزاري کوم. یا دغه 11 آیتونه طالبانو الله را نازل کړل د عایشې رضی الله عنها په هغه کې